د ډي اي پی نقصانات چې دي جمال صاحب زه تاسو ته عرض کوم ډي اي پی په ټوله دنیا کې بنده ده په ټوله دنیا کې دا ډي اي پی چې کوم سپین امبار نه ډي اي پی ډای امونیم فوسفیټ دا تور کاج چې پښتانه ورته وایي دا تور امبار هم دونه دا خطرناک په ټوله دنیا کې بند دی ولی دا چې پخوا هر زمیندار چې زما خبره اوري دی دې بېشکه کمنټس ورکړي دوی مجل راسي چې پخوا به ما د 1 ایکړ څه 80 ګونۍ غنم اخیستل اوس د 10 ګونۍ نسم اخیستلی یا زما مځکې به دومره ټماټر کول اوس یې نسي کولی یا زما سیب به بیخي ډېر مال کوي اوس یې نسي کولی د هغې وجه صرف اور صرف ډي اي پي ده دا ډي اي پي چې ته یې مځکې ته ورکوي تور امبار ډي اي پي معنا هغه تور امبار دا سپین امبار بم دغه یو دا تور امبار چې مځکې ته ورکوي تور امبار چې د اوبو سره کښته ځي نو د 2.5 فوټه په ځای کې دی په مځکه کې یو سیسټ جوړ کړي سیسټ ډېر کلک سیسټ دی هغه داسې کار کوي مځکه مړوي مځکه قرار مرګ شروع کړي او په یعنی ته وایې چې مځکه د مځکې چې کوم پاور طاقت دی دا ختموي د مځکې چې کوم قوت دی دا ختموي یعنی په 2 فوټه ضایع کوي و 2 فوټه لاندې د مځکه مړه کړي ځکه خو رګونه دي چې دا اوبه ته ورکوي هغه په رګو کې لاندې اوس موږ خلک دا اندازه ښیي چې یعنی نرمه یې کړي نرمه نه بلکې مړه یې کړي مړه یې کړي ختمه یې کړي یعنی مرګ د مرګ بلاک کچا ثابته کی چې په امریکا کې ډي اي پی اور کوي زه دا کاروبار نه کوم کې په ټوله یورپ کې ثابته کی چې څوک ډي اي پی اور کوي زه دا کاروبار نه کوم کې په ټول استرالیا کې نیوزیلند کې جاپان کې چاینا کې دا ډي اي پی هیڅوک نه ور کوي ها چاینا د ډي اي پی ډېر لوی ایکسپورټ کوي استرالیا د ډي اي پی ډېر لوی ایکسپورټ کوي سعودي عرب د ډي اي پی ډېر لوی ایکسپورټ کوي پاکستان هم کوي نه پاکستان خپل ضرورت نشي پوره کولای موږ امپورټ کوو د ډي اي پی نو دوی دا ډي اي پی چونکه خلک غواړي دوی ورکوي باقي مځکې ته تاوان رسوي یعنی مځکه وژني بالکل مځکه وژني ډي اي پی دا تور امبار مځکه وژني قتلوي دا دی چې د دې مستقبل به دی وي چې بیا به یو فصل هم نه کوي لکه ذاکر حسین کاسي صاحب چې وویل مخکې به 1 ایکړ چې دی 40 ګونې 80 ګونې حاصلات به کول فصل به کول دا رالی اوس په 20 ګونې په 15 ګونې ولاړ دی ولې مځکه یې وژلې ده دې کار دې امبار د مځکه وژلې ده سپین امبار څنګه دی سپین امبار خو ما درته ویلې چې دا اوس په ټوله دنیا کې چې دی دا یوریا چې دی دا سلو ریلیز فرټیلایزر دی په ټول یوریا مینز نایټروجن په ټوله دنیا کې نایټروجن چې دی اوس دوی نوې فارمولا سره جوړه کړې ده سلو ریلیز فرټیلایزر سلو ریلیز فرټیلایزر څه معنی قرار چې دی په بوټي کې نه نوځي قرار الوزي نه دا زموږ چې کومې یوریاوي دي په پاکستان کې چې کومې جوړیږي دا چې دی ډېر زیات د پیسو ضیاع کېدنګ دی چې تا څنګه به فصل ته ورکړله فصل په 18 منټه کې دننه دا الوزي نو بوټي که څو وخوړله ویې خوړله نور ګرده والوتله ځایس قدرمنو موږ ته هر بزګر هر کروندګر هر زمیندار زموږ د زړه سر دی زه ډېره مینه ورسره لرم او دنیا زراعت چلی کم سړی چې د زراعت سره منسلک دی که بزګر دی که زمیندار دی زه ډېر خیال ساتم ما مسلسل د دې د سہولت دپاره د دې د فایدې دپاره ګوره ویډیوګانې کړي دي بیا یې هم کوم هغه شی چې زراعت ته ضرورت دی یا مځکو ته ضرورت دی یا باغ ته ضرورت دی یا فصلونو ته ضرورت دی زه پر هغه شی بحث کوم او تاسو ته هغه فارمولې درښیم هغه طریقې درښیم چې د نن د وخت ضرورت دی او هغه فارمولې چې تاسو استعمالوئ دا د مځکې مرګ دی مځکه وژني قتلوي سی فصلونه مځکې در تباه کوي ډبره یې ګرځوي دا یې بنجر کوي دا مځکه چې دی د ډبرې په شانې کې نو ژوند ځینې اخلي او بل دا دی چې انګورو ته به چې شروع کړي د انګورو فصل دغه ان پی کې دی غونه به ورکړي دا ان پی کې چې دی دا ان پی کې دی جمال خان زه استاد د ښکار کوم دا ان پی کې دی with all the micronutrients with all the it is the combination دی د مکمله micronutrients او د ټریس الیمنټس کمبینیشن دی دا چې شدي دا په پښتو کې کاراتوي پښتو کې خو نو اجزای صغیره چې ورته وایي
دا اجزای صغیره مثال آیرن دی انسان ته د آیرن ډیر ضروری انسان ته د زنک ضروری اور سپینا آیرن اور سپینا او فولاد دی فولاد دی زنک دی موبیډیلیم دی بورون دی کیلشیم دی او دا په دې کې ان پی کې چې دی ان د نایټروجن دی پی د فوسفیټ دی کې د پوټاش دا چې دی هغه غټ کمبینیشن د دیش درې شیانو غدی باقی دا ولس کوشنی شیان چې اجزای صغیره ورته وایي یا ټریس ایلیمنټس ورته وایي یا مایکرو نیوټرینټس ورته وایي دا د هغې کومبینیشن دی ډېر زورور کار دی وار شي ته انګور سیب ټماټر کریلا د دنیا یو ژوندی شی بوټی هغه هر یو بوټي ته د ان پی کې ضرورت دی ان پی کې مکمله خوراک اوس دا دی چې کوم انګور دی دا په څو کړه ورکي انګور ته چې دی دا هر بوټي ته به یو پاو یو پاو نه نیم پاو په یعنی څلور یو کیلو به یو کیلو به پاته تاکو باندې رسي صحیح ټیک دی او 10 کیلو لو تش دی د اتیا تاکو د پاره صحیح نو قدرمنو ما تاسو بیا د زراعت په حواله باندې بهترین معلومات درکړو تاسو د دې استفاده واخلئ او نوې چې کوم فارمولې دي دا استعمال کړئ نوې انبارونه استعمال کړئ زاړه چې کوم انبارونه دي دا تاوانې دي د دې سلاس په سر سي نو ستاسو زراعت بم وده وکي او ګټه بم وویني بزګر بم په نس موړ وي کروندګر بم په نس موړ وي زمیندار بم خوشاله نو دغه خوشحالي د پر موږ دا ویډیو کړی ده او د ذاکر حسین کاسي صاحب موبایل نمبر چې دی د افیس د دفتر چې دی درته کوم دوايانې خرڅوي بهترین دوايانې بهترین انبارونه او بهترین بیج خرڅوي تاسو رابطه کولی شوئ او دغه د چې کوم کاد دی که دوايانې د سپریغه که د طاقت غ دي او که کوم بیجونه دي کوم زڼې دي دا به چې دا د ګارانټي سره دی په دې کې هېڅ دا شی نشته چې دا به خاص یوسي او دې کې به یا دو نمبري بالکل ګارانټي د ګرده د بار ملکیان دي یا د ترکیې دي یا د ایټلي دي بل د کوم ځای دي د ترکیې غ دي د ایټلي غ دي او د امریکې غ دي بالکل او د اردن غ دي اردن چې دی هغه یو په انګریزي کې چې جورډن ورته وایي موږ اردن ورته وایو دا مرکز دی د ټوله میډل ایسټ غ میډل ایسټ مطلب لبنان کویت سعودي عرب ایران عرب امارات کله دبئی سو کله شارجه سو ولا تیونس مصر مراکش لیبیا د الجزیر چې الجزیره ورته وایي دا ټول مرکز چې دی دا چې دی دا اردن دی نو زه د اردن سم امپورټ کوم او اردن بیا زیاتره د دوی امپورټ د اسرائیل څخه دی د امریکې څخه دی د هالند څخه دی او اردن کې خپله هغوی ډېر باکماله خلک دي هغوی اوس ټوله دا ټیکنالوجي زده کړې ده او هغوی خپل تخمونه خپله جوړوي نو قدرمنو ویډیو ډېره شیر کړئ باید د پښتانه وطن ته ورسېږي هغه خلک چې په پښتو یې سر خلاص یې هغو ته ورسېږي زه بیا بل وخت راځم بله ویډیو کوم په اردو کې مطلب په بلوچي کې موږ کوشش کوو په بلوچي کې موږ کوشش کوو خامخا د دې دپاره به ویډیو جوړوو زموږ مقصد د انسانیت خدمت دی د زراعت خدمت دی ډېره مننه